درنو اوریدونکو میرویس د شپون صاحب مشر زوی کشر زوی وزیر اکبر مشر که ما فکر کوو چې تاسو مشر یاستئ خو خدای دې شپون صاحب افغانان ټول ورته دعاوې کوي او موږ به اوس جنازې لمونځ وکړو د افغانستان ته ځي تاسې هم ورسره ځئ افغانستان د خیره که شپون صاحب موږ ته په دې تاسو ته دې څه خبره کوله چې هغه د باندې نورو خلکو ته نه ده معلومه هغه نو لا د مرګ وخت کې د خندا خبره کوله نو ما ته کله کله ویلې بس سترګې خلاص کړې زه مړ یم نه ته مړ یې سم دم یې سم هلته ناست و په خندا شو بیا به سم یوه کیسه دا وه چې دا اوس زرمینه جانه چې د مېرمن ده دا زما مېرمن دې خدای وبخښي اول مېرمن مې هغه راسره وه زما اولې شپې امریکا ته راغلی وم په یو مغازه کې د سیرس موږ دغه کول سودا کول خو زه نابلد وم مغازه ډېره غټه مغازه وه خو ښځې خبرې سره کوي غیبت سره کوي زموږ ته ګوښه سولې نو شپون صاحب ته ما ویل چې دا ښځې مو څه سولې څوک یې راڅه بونځي ده ویل بېول بلا پسې چې بیرته رانه ولي ډېر حاضر دماغ هم ډېره مننه جاني صاحب خدای دې د دوی سره ښه وکړي دعاوې به ورته کوو تشکر کور ودان شپون صاحب څنګه پیژنې آیا د یو ښه ملګري په توګه د یو ښه مشر په توګه او که د یو ښه لیکوال په توګه د شپون صاحب به څه شی پاتې سي خلکو ته د شپون صاحب په دا درو تاسو ول په دا درو خو کې په درو کې زما انډیوالو په درو کې زما پیژندي مګر د شپون هغه لوی میراث چې دی هغه به د آثار وي د نوشتې به وي ځکه دی اوس د ژوند د سن پر هغه غاړه دی او موږ پر دې غاړه یو او د یاد به تر هغه وخت پورې ژوندی وي تر څو د آثار خلک لولي د آثارو ته خلک ورځي او زه فکر کوم چې شپون به تل د پښتنو په زړونو کې ځای ولري شپون صاحب موږ ته یا ولس ته یا افغانستان ته څه شی پرېښودل شپون صاحب هغه څه پرېښودلی چې یو لیکوال یې پرېښودلی سي یو شاعر یې پرېښودلی سي شپون صاحب سره زه د تقریبا 15 کلونو راهیسې پیژنم شپون صاحب 15 یا 16 کاله ما او شپون صاحب په امریکا غږ ریډیو کې همکاري سره کړې ده او د همکاري څخه وروسته د بیکاري په شپو کې مو هم تماس سره درلود هغه یوازې ښه لیکوال نه و یوازې ښه طنز لیکونکی نه و یوازې ښه ژورنالیست نه و یوازې ښه شاعر نه و د هغه لو هغه خصیصه چې ده یا د هغه څه ورته وایو د هغه د ژوند هغه ګټوره برخه چې ده چې ټولو پښتنو یا ټول قوم ته ګټه رسېدلې ده هغه دا چې هر څه چې لیکلي دي هغه د وطن په اړه لیکلي دي د وطن دپاره یې لیکلي دي که یې شعر لیکلی دي که یې نثر لیکلی دي که ناولونه لیکلي دي هر څه چې لیکلي دي هغه د وطن دپاره لیکلي دي د وطن یو لیکوالو جاني صاحب همدغه پوښتنه کېږي چې شاعر لیکوال او ادیب ډېر وي په ټولنه کې دا په افغانستان کې هم شته خو په خلکو کې محبوبیت د دې هغه تاسې خصیصه ورته ویلې هغه ځانګړتیا په څه شي کې وه چې په خلکو باندې دومره ګران سو یو خو دا چې دا اورین تندی و د خندا اصلا پر خلکو باندې ښه لګېږي دی نه تنها یوازې اورین تندی درلودی د ډېر ښه طنز لیکونکی و حتی ما په هغه فیسبوک کې چې ما د په باره کې یو تسلیت دوستانو ته وړاندې کړی په هغه کې لیکلي وو چې زه د مرګ څخه بیخي لږ ورځې مخکې چې بیخي دی د مرګ په حالت کې هم و چې ورغلم پوښتنې ته هلته هم د طنز څخه لاس نه اخیستی ما چې پوښتنه وکړل څه شي لیکې ما ویل په دا وروستیو وختونو کې مې یو شعري نهمه مجموعه ما چاپ شوې ده ول څه نومیږي ما ویل فردوس بیا د خپلو الفاظو سره سم راته وویل چې هغه په مصاحبه کې نه راځي ویل تو خو له دې عربي نومونو څخه تېر نه سولې نو ورې ما خو وخندله ده البته داسې ډېر د خندا نه و ځکه چې بیخي ما تا ته وویل چې یو څو ورځې وروسته وفات کېدی باندې
نو دغه د هم د لیکنو شیرینوالي او خوږوالي د طنز او دغه موږ په اصطلاح یارباشي بولو بيخي ډېر یارباشي سړی و ډېر شخصي روابط به اندازې زیات درلودل دغه علت هم دی چې یوازې د لیکنې نه بلکې د خپل پر خلکو باندې ګران کړی به دغه د خلکو د ګرانښت موضوع او د خلکو سره د اجتماعي روابط خو یو چې خلک ډیر وایي شپون صاحب ډیر چې څه په زړه ول هغه په خوله ول رښتیا تاسې هم دغسې لیدلی و خو دغه علت کله کله به خلک ځینې خوابدي کېدله هم په دې خاطر چې سړی چې هر څه په زړه هغه باید په خوله نه وي ځکه باید کله کله د خلکو مراعات وکړي یو څه به چې ښه نه راځي ته به ورته وایي چې ښه مې څخه راځي د یو چا خبره به بد باندې لګېدلې ته به وایي چې ښه باندې ولګېده شپون صاحب دغه کار نه کاوه ډېر سپین سړی و سپین سړی خبره چې بده پر ولګېدل هغه ګړی به عکس العمل ښکاره کاوه نو ځکه به ښایي پر ځینو خلکو باندې بیا نه و ګران ولې پر ډېرو خلکو باندې بیا په دغه خاطر باندې ګران و چې هر څه سپین ویل ځکه ستاسو پوښتنه وکړم یا بل چا پوښتنه وکړم هر څوک دغه وایي چې ته چې په زړه وي هغه دې په خوله وي دا نو ښه دي مګر په عمل کې بیا داسې نه وي ډېر خلک کوښښ کوي چې ډېرې خبرې په زړه کې هغه په زړه کې وساتي په خوله یې ونه کړي ځکه د ډېرو خلکو بیا خوا به دیږي جهاني صاحب په شپون صاحب سبق طبعا ډېر خلک خفوي خو د آثار ته کلیګ راسو دغه تاسې به شپون صاحب په نثر باندې ډېر تاکید کوو او دغه تاکید په نثر باندې ولې کوو اول څه کې دی یوازې شاعر زیات شعر لیکي وروسته په دغه اخیرو 25 یا 24 کلونو کې یا په داخلو 10 کلونو کې چنداني شعر نه دی لیکلی دا کله کله ویل چې شعر من نظر لري سره باید تر ځای پر شعر ولیکي بیا انداز ولیکي که څنګه خپل په هغه کې د نه امتحان پښتو چې تر وژوندې شعر ته ضرورت لري خو د زیاتره تکیه پر نثر باندې وکړ او دا ډېر لوی خدمت وکړي ځکه په پښتو کې د نثر برخه خصوصا د ناول برخه ډېره کمزورې وه او د ډېره تکیه پر ناول باندې وکړه پر لنډو داستانونو باندې وکړه او په دغه ناولونو کې خلکو ته ډېر څه پرېښودل په دې ناولونو کې هم د ټولنې حالات ښه تصویر شوي دي او هم هغه ټولنیز روابط پکې شته هم واقعیتونه پکې شته ناولونه زیاتره نه چې تقریبا ټول ناولونه چې د ولیکل لکه شینټاغي لکه د سمڅي یاران لکه ګټیالي په دې ټولو کې هغه څه تشریح کړل چې په پاکستان کې پر مهاجرو باندې تیریږي او په امریکا کې پر مهاجرو باندې تیریږي یا په افغانستان کې په افغانستان په خلکو باندې تیریږي دا هر څه چې ولیکل هغه د افغانستان د خلکو د ژوند په ارتباط باندې د شرایطو په ارتباط باندې د یوې منطقي لارې د حل په ارتباط باندې ولیکل نو دا په خپل ډېر لوی خدمت دی په دا خاطر باندې موږ ویلی سو چې دا اثار به تل پاتې په دې خاطر به تل پاتې وي چې دغه وخت په اړه باندې ناولونه نه بلکې دغه وخت په اړه باندې سمدم یو ژوندی تاریخ دی ژوندی او خوندور تاریخ ورسره لیکلی جهاني صاحب په وروستۍ پوښتنه که ځوانان چې د شپون صاحب څخه زده کولی سي یا د ده لار تعقیبولی سي نو یو ستاسې به ورته مشوره شي ما وختي ویلي چې د شپون صاحب هغه لوی ځانګړنه چې تاسې اشاره ورته وکړه هغه دا ده چې د خپل ځان ته داسې سبک درلودی چې هغه یوازې سړی د شپون سبک بللی سي د چا پیروي نه ده کړې ولې زه دا ځوانانو ته نه سم ویلی چې د چا پیروي مه کوئ ځکه چې هر څوک چې د اول سره راواخلي هغه د یو چا پیروي باید وکړي چې لیکوال کېږي نو که څوک لیکوالي زده کوي او د شپون صاحب سبک کې خوښیږي نو اول باید شپون وپېژني اول باید د شپون ناولونه باید ولولي زه زیاتره تکیه پر شعر باندې ځکه نه کوم چې شعر د ډېر پخوا پرې ایښی و د زیاتره تکیه زه پر ناول باندې کوم په ناول کې خاص کمال درلودی او لیکنه باید ورڅخه زده یو بل لنډه پوښتنه درنه کوم شپون صاحب څومره په خپل ژوند کې کومه لاره تعقیبوله چې دی دا اگر چې سیاسي اړخ هم لري شپون صاحب یو لیبرل سړی و شپون صاحب مذهبي و شپون صاحب ریالیست و ایډیالیست و شپون صاحب په څه فکر و مذهبي سړی خو ذکر وسوله چې دغه نه و ملا نه
مولا نه و یو فاکولته ویلی سړی و یا په امریکا کې تحصیل کړی او یا وروسته هم چې کار کړی د امریکا غږ ریډیو سره کار کړی ټول د افغانستان ول یعنی د اثر ټول په افغانستان را څرخېدل په ما چې واج د مذهبي اړخ په زیسته کې چې مذهبي کچیر مذهبي بل فقط مسلمان بو یعنی د نور افغانانو په څیر باندې یعنی مولا نو یو بل عادي افغان په څیر باندې یو دغه یو مسلمانو نور نو زیاتره سبق ته لیکنی چې هغه لکه سبق چې ریالیستیکو دغه پښبن کې هم یو ریالیست سړی ډیر زیات په حال کې اوسېدو چېرته به وو په مغه وخت کې په ماضي او په آینده باندې هم ډیر فکر نه کاوه بيخي مجلس هم په دا خاطر باندې ډیر دغه لګیدي خوږ لګیدي د ژوند یو ځانګړنه وخصه چې هغه د خوږ مجلس او دغه خو مجلس ما یوازې د بینوا صاحب څخه لري بینوا صاحب دغه چې د مجلس یو خاطره مو سره ته وایستې موږ نور بیا پسې مجلس کې دوه ډېر خاطرې لرم چې سړی تاسو ډېر کلونه په دفتر کې ورسره واسطه یاتمن یو شی لري بيخي ډېر کلونه سره کړی دي لبدا مرګ چې بعضی خبرې کڅو ګټري صاحب راکې ما پښتنه وکړه د شپون صاحب هغه په ټلویزیون پر پرده باندې نه ویل کیږي سعدالدین شپون د په خپل وینا د ظاهر د پاچا کېدو پر مهال زیږیدلی دی ظاهر شاه د 1312 په اقرب کې پر تخت کېناست د شپون کورنۍ لوستې کورنۍ وه پلار یې د دولت په دستګاه کې د ځای او مقام خاوند و شپون د ننګرهار ولایت له خوږیاڼیو د کندوز ولایت خاناباد ته کډه شوی و سعدالدین شپون د قاضي برهان الدین چې د اتحاد خاناباد ورځپاڼې مدیر و زوی او د منهاج الدین ګهیځ ورور دی نوموړی د کندوز په خاناباد ولسوالۍ کې زیږېدلی دی هغه مهال افغانستان او په خاص ډول کابل د نویو بدلون غوښتونکو ځوانانو د مبارزو ډګر و سعدالدین شپون که له یوه لوري د بدلون د بهیر لاروی و له بل لوري ملي واقعیتونه هم له پامه نه غورځول سعدالدین شپون خپلې لومړۍ زده کړې د خاناباد ولسوالۍ په سیمه ییزه ښوونځۍ کې وکړې او د منځنۍ زده کړو لپاره د افغانستان پلازمینې کابل ته تللی او هلته یې د حبیبیې لیسې نه د 12 ټولګۍ بریلیک ترلاسه کړی دی تر دې وروسته په 1915 کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځۍ کې لوړې زده کړې وکړې بیا یې نورې زده کړې په امریکا کې سرته ورسولې او خپله ماسټري هم له همدغه هېواده واخیستله سعدالدین شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړیتوب درلود او تر یو څه مودې په همدې اکاډمۍ کې دنده ترسره کړې ده په کابل پوهنتون کې د اشرف غني حکیم تڼیوال بهاءالدین مجروح او نورو په ملتیا په افغانستان کې د علم او علمي څېړنو لپاره له ولسونو سره ناسته ولاړه درلوده یو وخت د ملګرو ملتونو په یوه دفتر کې مامور شو او له همدې ځایه د ثور له کودتا وروسته د بل شوي اور لمبو مهاجرت ته اړیست اروپا ته لاړ او د ګوپڼ حاکم په یو پوهنتون کې په تدریس پیل وکړ وروسته د امریکا غږ رادیو پښتو خپرونې ته ورغی چې له همدغه ځایه یې خواږه تاوده غږ د مهاجرینو په کمپونو کې د بېکوره افغانانو خیمې وښورولې له جنګه مخکې شعرونه او لیکنې په دولتي چاپي رسنیو کې خپرېدلې هغه تر ډېرې مودې د امریکا غږ رادیو پښتو څانګه کې د ویاند او خپرونې چمتو کوونکي په توګه دنده ترسره کړې ده پلار مرحوم یې د اتحاد خاناباد ورځپاڼې مدیریت کړی و او مشر ورور یې منهاج الدین ګهیځ د ګهیځ په نامه د اونیزې مدیریت کاوه استاد د ناول لیکلو پیل له شین ټاغي وکړ بیا یې ګټیالی ولیکه د لنډو کیسو ټولګه بنګي غاړه یې چاپ شوه د سیمه څیاران یې ولیکل او بیا دغه سلسله خپله د استاد په خبره پر ښایستو پای ته ورسېده چې 3 کاله یې پرې کار کړی و د استاد شپون ناول د سیمه څیاران د ښاغلي راشد خټک لخوا اردو ژبې ته ژباړل شوی دی د استاد نږدې ټول ناولونه د ده په خپله وینا تر ډېره حده په شخصي تجربو ولاړ وو ځکه به پکې د ناول د لیکلو د زمانې سیاسي او ټولنیزو حالاتو برله انځور لیدل کېده البته د استاد روان او خوږ نثر پر ژبه حاکمیت چې د تجربې د بیان لپاره بنسټیز اصل دی د خپلې خبرو کولو جرأت ځانګړی سبک له ډېرې پخوا نه له نړیوال ادب سره اشنایي ټولو اثارو ته یو خاص مقام ورکړی و د 2010 کال اپریل کې د BBC له ایمل پسرلي سره په یوه مرکه کې استاد په خپل ځانګړي انداز کې ویلي و چې نور ناولونه نه لیکم له بهرامه ښادي حرامه بس د نور یې نه کوم زما همدا تجربې وي همدا وي ختمې شوې که مې بیا هم زړه وشو هغه به بېله خبره وي ما ټولو ته ویلي چې بل ناول نه لیکم
استاد شپون بل ناول ونه لیکه، خو د مچیو ځاله په نامه یې د مقالو ټولګه چې نږدې ټولې یې هماغه د استاد د خپلو تجربو نه چوړې وې، له ښایستو نږدې 3 کاله وروسته په 2014 کال کې له چاپه راووته. د هغې د داستاني اثارو په څیر د افغانستان کړیو کې د دغه کتاب هم دروند هرکلی وشو. بالاخره سعدالدین شپون د امریکا په ورجینیا ایالت کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 1996 کال د وږي په 19مه د 84 کلونو په عمر مړ شو. د ارواښاد استاد سعدالدین شپون جنازه د 1996 کال د وږي پر 24مه سهار د جمعې په ورځ له امریکا څخه کابل ته انتقال او بیا د ښخولو لپاره لغمان ته ولېږدول شوه، چې له غرمې وړاندې په 10 بجو د هغې له وصیت سره سم د لغمان د سرخکانو په سیمه کې د ارواښاد پوهاند محمد حسن کاکړ د قبر ترڅنګ خاورو ته وسپارله شوه.